پرون د افغانستان د پخواني ولسمشر ډاکټر نجيب الله د وژل کېدو 26 تلین و. نجيب الله 26 کاله پخوا په همدې ورځ کابل ته د طالبانو له راننوتو سره د ناڅرګندو وسلوالو له لوري د ملګرو ملتونو له دفتره بهر او له وژل کېدو وروسته د ارګ دروازې ته نږدې په اریانا څلورلارې کې له خپل ورور شاپور احمدزي سره په دار وځړول شو. د نجيب الله د وژل کېدو موضوع تر اوسه روښانه نه ده. د ملامتۍ ګوته طالبانو ته نیول کېږي، خو دا ډله په دې اړه څه نه وایي. داسې ادعاوې هم شته چې دغه عمل له طالبانو سره کابل ته ننوتو پاکستانیانو کړی، څو په اریانا څلورلارې کې د پاکستان خلاف د ډاکټر نجيب لخوا د اعلان شوي جنگ غچ واخلي. نن سره له دې چې بیا طالبان واکمن دي او په سختۍ سره خلک خپل نظر او فکر اظهاروی شي، خو په ټولنیزو رسنیو کې خلکو نه افغان فعالانو په خاص ډول ځوانانو او د پاکستان مخالفینو د ډاکټر نجيب الله د وژل کېدو کلیزه بحث کړي او وطن ته د هغه ژمنتیا ستایلې ده.